سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ د OPD اکاډمۍ ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ نننۍ ویډیو چې تاسو ګورئ دا د انګلیسۍ برخې د ورځنۍ محاورو او یا د خبرو اترو ویډیو ده. دا لومړی لوست دی او همدا سلسله به انشاءالله دوام ولري. نو په دې کورس کې غواړو چې تاسو ته د انګلیسۍ هره ورځ د انګلیسۍ برخې کې 15 کوچنۍ او مؤثر مهمې محاورې وړاندې کړو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې د انګلیسۍ ګرامر برخه او همدارنګه د لغاتونو ذخیرې برخه هم ترلاسه کړئ. راځو درس پیل کوو او نور مو ډېر وخت نه نیسم. In the name of Allah, the Lord Subhanahu Ta'ala Jalla Jalaluhu په نامه. Lesson 1 لومړی درس. لومړی جمله او مهمه جمله چې موږ په ورځنۍ خبرو اترو کې استعمالوو، که چیرې موږ د خلکو سره مخامخ کیږو نو موږ دوی ته وایو چې سلام علیکم او یا سلام. خو په انګلیسۍ کې دا فرق کوي. که چیرې تاسو په رسمي بڼه یو چا سره مخامخ کیږئ لکه استاد وي، رئیس وي او یا هم مدیر وي، هر څوک چې وي یعنې رسمي وي او تاسو رسمي خبرې اترې کوي نو تاسو به ورته دا جمله کاروئ: هلو هلو هلو، یعنې سلام، چې دا د سلام رسمي بڼه ده په انګلیسۍ ژبه کې. خو غیر رسمي بڼه بیا څنګه ده؟ غیر رسمي بڼه هغه بڼه ده چې موږ یې د ملګرو ترمنځ او د خپلو کورنۍ غړو ترمنځ استعمالولی شو. لکه په دې ډول باندې تلفظ کوو: های های سلام، چې دا د سلام ورکولو غیر رسمي بڼه ده. وروسته له دې بله جمله چې تاسو باید زده کړئ هغه د پوښتنه کولو برخې دا جمله ده چې تاسو څنګه یئ. موږ داسې ورته وایو چې how are you how are you how are you، تاسو څنګه یاستئ. په ځواب کې به دا ډول باندې ځواب ورکوئ: I am fine I am fine thank you I am fine thank you، زه ښه یم مننه. وروسته به تاسو په دې ډول باندې پوښتنه کوئ او یا که مقابل لوري تاسو پوښتنه وکړي، مثلا تاسو به وایئ چې how about you how about you how about you، مطلب دا دی چې تاسې څنګه یئ تاسې څنګه یئ. تاسو به بیرته په ځواب کې دا ورته ورکړئ چې I am fine thank you I am fine thank you، زه هم ښه یم مننه. یعنې مطلب یې په دې ډول باندې. درنو ملګرو ویډیو ډېره نه ډېروم په دې خاطر چې درسونه تاسو ته مؤثر تمام شي او هم خوند ترې واخلئ. نو ویډیو به لنډې جوړیږي او هم به تاسې په هره ورځ خپله ورځنۍ جملې به په دې ډول باندې قوي کوئ. که غواړئ په دې ډول باندې نورې جملې هم زده کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د کمپیوټر زده کړو لپاره موږ کورسونه پیل کړي دي چې هغه د ټلګرام چینل له لارې او هم د یوټیوب چینل له لارې موږ هغه خپروو چې لینکونه به تاسو په ډسکرپشن کې او هم زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې OPD اکاډمۍ تر نامې لاندې هم هلته پیدا کولی شئ. د کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.